ملتونه عموما د تاریخ کتابونه لري، د تاریخ موزیمونه ساتي، خو دا افغانان دي چې د اوږده عمر د پوهانو په څیره کې ژوندي تاریخونه هم لري، مګر سبقونه ترې په چا اخلي. داسې لورینه هم په ډیرو کمو ټولنو کیږي چې سپینګیري یې د جامع الکمالات انسانانو په حیث هم د تاریخي روایتونو تصحیح کوي، هم د ټولنې د اصلاح هڅې کوي، هم ادبیات ورته تولیدوي او هم سیاسي لیدلوري ورته ټاکي. د ملي سرود ستر شاعر عبدالباري جهاني هم د افغان سپین روبیو د دغه کتار د سر سړی دی، او ولې به نه وي چې د احمد شاهي برم په ټاټوبي کندهار کې له دې نړۍ سره د لومړني راز و نیاز دور تیر کړی دی. کندهار مې د بابا په قباله دی، که پنجشیر دی که واخان دی، وطن زما دی. دا یې مشهور شعر او نن یې خوشبختانه په خپرونه کې لرو. ښې ډېرې خوندورې خبرې به ترې واورو تر څو مو په اوږه باندې د تاریخ پور دروند پاتې نشي. جهاني صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. بس ژوندي اوسئ، تشکر، مننه. راځئ د یو تاریخ پوه جهاني صاحب نه، ځکه ستاسې اړخونه ډېر زیات دي، ګوړه چې له هرې ډډې وڅکې خوږه وي. تاریخ پوه جهاني صاحب ته یو څو شیبې مخې ته کښېنو. جهاني صاحب موږ په دا خپل تاریخ باندې ډېر زیات ویاړ کوو چې 15,000 کلن تاریخ لرو. د یو تاریخ پوه په توګه دا تاریخ له کومه ځایه موږ ته په شرم باندې بدل شوی دی؟ کوم ځای نه موږ ډېر لوړ اشتباهات پیل کړي دي چې نن افغانان په دې حال دي؟ لومړی باید وبخښئ، درته ووایم چې افغانستان یو له هغو بدبختو ملکونو څخه دی چې هم په وچه کې محصور دی او هم په دشمنانو کې محصور دی. داسې هیوادونه په جهان کې ډیر کم دي، کوي نو فقط د ګوتو په شمیر به وي. د افغانستان په تاریخ کې له ډیرې پخوا زمانې څخه بیا تر اوسه پورې یا همسایهګانو او یا لیرې پرتو امپراتوریو رول درلودلی دی. دغه علت دی چې د افغانستان د خلکو، د پښتنو، تاجکو او هغه کسانو چې دغه ګړی اوس په یا هغه اقوام چې هم دا اوس په دغه خط کې ژوند کوي، د دوی رول یا اغیز زیاتره پیکه وي. زموږ افتخارات که موږ ګورو معمولا په جنگونو کې افاده کیږي، معمولا د پردیو سره په مقاومت کې افاده کیږي، معمولا د پردیو په شړلو کې افاده کیږي. دا البته د یو ملت لپاره افتخار دی چې په خپله خاوره کې بیګانه پرې نږدي. موږ نه یوازې د بیګانه سره مقاومت کړی دی، بلکې دې قومونو د ډیرو لویو قدرتونو سره چې په جهان کې هیچا بې له مبالغې د مقاومت توان نه درلود، مقاومت کړی دی. نو زموږ افتخارات د چا خبره بې شمېره دي. دا چې دا قوم 15,000 کلن تاریخ لري که 1000 کلن تاریخ لري. زما دپاره د یو تاریخ، تاسو تاریخ پوه راته ووایه، زه تاریخ پوه نه بلکې د تاریخ یو شاګرد یم. زما دپاره لیکلي متون تر هر څه مهم دي. په لیکلو متونو کې زموږ افتخارات لکه ما چې درته وویل زیاتره په جنگ باندې کیږي، افاده کیږي، زیاتره په مقاومت باندې افاده کیږي. نور نو دا قوم څه وخت دلته اوسېدلی دی د دې درک معلوم نه دی. دا قوم د شاید زرهاوو کلونو څخه دلته اوسېدلی وي، خو موږ ته چې راپاته دي موږ پر هغو متونو باندې خبرې کوو چې لیکل سوي دي او زموږ په لاس کې دي. نور نو داسې نه دی چې یوازې افغانان افسانوي تاریخ لري یا فولکلوري تاریخ لري. دا فولکلوري تاریخ ټول قومونه لري، منتها ځینو قومونو
د خپل لیکلي تاریخ ډیر پخوا شروع کړی دي او ځینو قومونو وروسته شروع کړی دي. جهاني صاحب زما پوښتنه ما ته جواب نشوه. ما پوښتنه دا کوله چې کوم تاریخ کوم پړاوونه موږ ځان ته خپلې پښې په تیشه وهل پیل کړي دي او اشتباهات مو پیل شوي دي. صحیح ده چې ډېر لوړ افتخارات لرو 15,000 کلن دا خو روښانه شو. دا خبره زه ګمان کوم چې بیخي اوس څرګنده ده چې افغانان د جنگ په میدان کې بریالي دي او د سولې په میدان کې یې هغومره مزه نشته. هغه کله چې حریف ته شکست ورکړی دي نو بیا د شکست څخه وروسته د هغه څخه ښه استفاده نه ده کړې. لکه مثلا دغه اخر چې موږ راواخلو شوروي اتحاد د یو لوی قدرت په حیث باندې موږ د افغانستان څخه وایستی او د شوروي د ایستلو او د هغه د لاسپوڅي رژیم د نسکورېدلو سره سم افغانان په خپلو کې سره لګیا شول او دومره سره ووهله چې نور نو د یو بل د وهلو توان پکښې کې پیدا نه سو. تاسو ټولو د کابل ویډیوګانې لیدلي دي، عکسونه یې لیدلي دي او دا به تر قیامته پورې د عکسونو او د ویډیوګانې د هغه تباهیو شاهد وي چې هغو کسانو چې ځانونو ته مجاهد ویله د افغانستان ناجیان یې ځان ته ویله بالاخره پر افغانستان باندې څه راوستله. وروسته له دغه څخه چې موږ ناټو ته شکست ورکړي دا د یو ولیدله اوس په افغانستان کې دومره یو تاریک نظام رویکاره دی چې چندانې په دنیا کې ښایي مثال ونه لري یا ډېر لږ مثال ولري. دغه مو دستاورد دی. نو زه بیریږم چې که سبا دغه نظام ته هم د افغانستان خلک سقوط ورکړي هغه به تغییر نه وي بیا به هم دغسې یو بلا پر دې وطن باندې نازلیږي چې بیا به خلک بیرته په دغه طالبانو پسې ارمانونه کوي چې کاشکې هغه طالبان وای خو دغه حال یې نه وای. لکه یو وخت چې خلکو په نجیب پسې ارمان کوه او ویلی چې تر اوسه پورې خلک ډاکټر نجیب الله بولي په احترام یې نوم یادوي او د هر دکاندار د هر سپین ږیري څخه چې پوښتنه وکړي وایي په افغانستان کې بهترین نظام د نجیب نظام و. دا د نجیب د نظام بیا کمال نه و، دا زموږ بیا کمالي و چې د نجیب نظام ته مو سقوط ورکړي مګر په مقابل کې مو پر افغانستان باندې داسې حالات راوستله چې خلکو په نجیب پسې ارمانونه کوله. صحیح. جهاني صاحب یو بل تاریخي مسله ده چې دا هم تصحیح کو تاسو سره نن د افغانستان په تاریخ باندې د جیلکارۍ تورونه ډېر زیات دي. ځینې خلک دا خبره بیا کوي د متعصب په نامه باندې هغوی یا موږ خاموشه کو یا یې مخ ترې نه واړو. دا خبره صدق کوي چې د افغانستان په تاریخ کې کوم ځای نیم جیلکارۍ شوي دي؟ ما درته وویلې چې هر مملکت په جهان کې داسې وطن نشته چې هغه د فولکلوري او افسانوي تاریخ ونه لري، هغه د افسانې ونه لري، هغه د افسانوي قهرمانان ونه لري چې اصلا هغه موجود نه و، په خیال کې موجود و او د هغه مملکت افتخارات په دغه کېږي په افاده کېږي. تاسې دغه زموږ څنګ ته دغه راواخلئ ایران راواخلئ باور وکړي یعنې پرته له تعصبه درته وایم چې په سل کې شپېته په سل کې اویا تاریخ افسانې دي. اوس دغه د مثال په ډول دغه د فردوسي شاهنامه تاسې راواخلئ چې بیخي خلک د فارسي ژبې اسماني کتاب بولي. تاسو وګورئ دغه له اوله سره څخه له اولې صفحې څخه تر اخره پورې له دروغو او له افسانو څخه ډک دي. مثلا ضحاک
زر کاله بادشاهي کوي. نو زر کاله بادشاهي تاسو تر اوسه پورې لیدلې ده، مګر تر اوسه پورې د ایرانیان افتخار پکې، یا مثلا جمشید یې زر کاله بادشاهي کوي، یا مثلا دغه یو رستم دی په دا ټوله شاهنامه کې تاسو وګورئ، شاهنامه تقریبا 2,500-3,000 کاله تاریخ د ایران افاده کوي. دا رستم د اولې زمانې څخه بیا د مسلمانانو تر راتګ پورې چې رسال بن ابي وقاص سره جنګ کوي، همدغه رستم دی لا جنګیږي. تاسو یو انسان لیدلی چې 15,000 کاله یا 4,000 کاله دی جنګېدلی وي او د دیبانو په غېږ دې ورغلی او د انسانانو په غېږ دې ورغلی او بسته پاچاهي یې په یوه سر ماتې کړې وي. نو دا ټول جهان لري د افسانې. دغه ډول افسانې به ښایي په دغه کې هم په پښتنو کې به هم او ولې به هم نه وي، نو چې په ټول خلک افسانې لري، هندوان افسانې لري، پنجابیان افسانې لري، ایرانیان افسانې لري، چې دا ټول جهان افسانې لري. نو افغانستان یې ولې پښتانه یې ولې ونه لري؟ دا خو هېڅ خبره نه ده. نو خو په شاهنامه باندې خو ایرانیانو استدلال هم نه دی کړی د یو تاریخ د معتبر اثر په توګه باندې. زما مقصد دا و چې هغه سیاسي تاریخ کې جیلکاري دغه تاسو ولې دا خبره کوي؟ خو مرحوم کوزاجي خدای وبخښي افغانستان در شاهنامه بسته کتاب لري. افغانستان یې په شاهنامه کې کتل دي، په شاهنامه کې د افغانستان څونه د قصوي یادونې سوي دي. اول د شاهنامې په وخت کې افغانستان چیرې و؟ البته دغه منطقه موجوده و، دغه ځای موجود و، مګر نو په هغه شپو کې افغانستان نو دی افغانستان در شاهنامه. نو اوس که د غزني ذکر شوی نو غزني خو افغانستان نه دی. نو افغانستان خو د بدخشان څخه د غړې تر دغه پورې تر امو پورې مثلا، یا د بدخشان څخه تر هرات پورې دا ټوله خاوره موږ افغانستان بولو، او موږ خو لا ادعا لرو چې زموږ خاوره تر اټکه پورې دی، یا لوی افغانستان غواړو. نو هغه په دغه کې چیرې و؟ په شاهنامه کې چیرې و چې موږ بسته کتاب پر هغه باندې ولیکو؟ او ایرانیانو ولې استناد وکړي؟ ما خو درته وویل خو تر اوسه پورې دا شاهنامې کتاب چې چاپېږي خلک هغه ته د دغه په سترګه ګوري، د یو تاریخي سند په سترګه ورته ګوري، حتی د تقدس په سترګه ورته ګوري. صحیح. تاسو د ډیورنډ یادونه وکړه، راځئ دې ته لږ یو شیبه تم شو. ډیورنډ هم خلک وایي چې د یو تاریخي پاتې لا ينحله موضوع ده چې د افغانستان په اوسنۍ بدبختۍ کې یو څه ونډه چې ډیره ونډه لري. دا یو ستره اشتباه ورته ویلی شو. د دې تر شا اصلي دغه موضوع څه کېدی شي؟ وختي مې درته وویل چې افغانستان یو بدبخته هېواد دی چې په وچه او په دشمنانو باندې محصور دی. زه ډیورنډ اشتباه نه بولم، بلکې ډیورنډ د یو لوی قدرت تحمیل بولم. دغه ډول د ګندمک معاهده هم د یو لوی قدرت تحمیل دی. دغه ډول د شاه شجاع او د رنجیت سنګ او د میکناټن هغه د قوای مثلث معاهده چې اصلا شرماور معاهده ده، هغه تر ډېره ځایه پورې هغه تحمیلي معاهده وه. البته د شاه شجاع ډېر ضعیف شخصیت هم پکې شامل دی. شاه شجاع د خپلې پاچاهۍ لپاره هر شي د لاسه ورکولو ته حاضر و، مګر یعقوب خان هغه شخصیت نه و لکه شاه شجاع. یعقوب خان د ګندمک معاهدې ته مجبور و چې د ګندمک معاهده امضا کړې نه وای، انګریزانو پر افغانستان باندې حمله کوله لکه څرنګه چې وکړله. دغه ډول امیر عبدالرحمن خان باندې د ډیورنډ معاهده تحمیل شوې معاهده ده. که تاسو د ډیورنډ د معاهدې و بیکګراوند یا سابقې ته وګورئ، یعنی د ډیورنډ د معاهدې اساس اصلا د شاه شجاع او د میکناټن او د رنجیت سنګ په معاهده کې چې ګمان کوم په 1840 کې د غسول لاسلیک سول، په هغه معاهده کې د دې اساس موجود دی. بالاخره 18 کاله یا 20 کاله وروسته دا پر عبدالرحمن خان باندې تحمیلیږي. ډیورنډ داسې یو معاهده ده چې که تاسو ورته وګورئ، زه ګمان کوم په جهان کې به استثنایی
دغه ظالمانه کرښه موجوده وي لکه له ډیورنډ کرښه صافي پر دوه برخو ویشلې دي، مومند پر دوه برخو ویشلې دي، اڅکزي پر دوه برخو ویشلې دي، وزیر پر دوه برخو ویشلې دي، یعنی اقوام ویشلې دي، کلي ویشلې دي، هر ډول چې زړه غوښتي دي هغه یو خط یې کش کړی دی او دا ټول خط په زور کش شوی دی. عبدالرحمن خان چې دا خلک یې د انګریزانو مزدور بولي تر مرګ پورې لاس وانه خستی د خوا د خانانو سره کومکونه کوله د هډې ملا صاحب یې دغه کاوه تشویقاوه او حمایه کاوه، خطونه موجود دي، دغه وخت اسناد موجود دي چې انګریزان د عبدالرحمن خان څخه شکایت کوي چې زموږ په خاوره کې مداخله کوي. دغه راز حبیب الله خان چې دوی د انګریزانو د خبره مزدور بولي هغه په دغه کې د خط په رسمیت نه پیژني، یعنی مداخله کولې پکې کې امان الله خان حاصل قیاس تر اوسه پورې زموږ هیڅ مشر دغه خاوره یعنی دغه خط په رسمیت نه پیژندلی، طالبانو اته نه پیژندلی، هغه پخوانی مجاهدینو خو البته حکومت نو خو یو انارشي او ګډوډي و هغه به هم په رسمیت نه پیژندلی. د ډیورنډ خط یو تحمیلي خط دی، موږ کمزوري ملکونه یو او کمزوري ملک یو، موږ د دغه لوی امپراتوري سره لکه انګریزان لکه روسان چې دغه وطن مو تر اوسه پورې ساتلی دي، تر اوسه پورې د افغانستان نوم چې مو ساتلی دي، دا په خپل یو لوی کمال دی زموږ چې لا تر اوسه پورې دا خاوره څنګه موجوده ده په دغو دشمنانو کې. تاسو باور وکړئ دا د تبلیغاتو خبره نه ده، د دوی په اثارو کې دغه رفسنجاني بیان ما لیدلی دی چې دغه د ایران د اسلامي حکومت یو صدر اعظم تر اوسه پورې هغوی هرات او غور د ایران خاوره بولي. نو چې دغه یو غټ مملکت همسایه زموږ قوي همسایه لکه ایران موجود دی، هغه تر اوسه پورې هرات او غور د ځان بولي، دا لازموږ کمال دی چې په دغه حال کې موږ دغه موږ موجود دي چې د یو خوا څخه د پنجاب دشمني را په غاړه ده، د بلې خوا څخه د ایران دشمني را په غاړه ده، د بلې خوا څخه روسانو خوا د خپله دوستي ثابته کړله چې پر افغانستان باندې چا خبره 10 کاله بمباري وکړلې او چا خبره نه هجره وکتله نه واده وکړي، او شمال ته مو لوی دشمن پروت و، لا تر اوسه پورې افغانستان موجود دی، دغه د افغانستان د قلب کمال. صحیح. یو بل لن بس په دې هم راته وکړي، تاسو ځان ته د تاریخ شاګرد ویل نو زه خو به بیخي بې سواده یم. د ډیورنډ نه رادې خوا زیاتره شیان تړونونه چې دي تحمیلي ورته ویل کیږي، یوازینی یا شاید د ګوتو په شمار ځینې تړونونه لکه د ایران سره د اوبو معاهده، دا د یو پرقدرته هیواد د حاکمیت لرونکي هیواد د بل هیواد سره تړون یاد شي چې افغانستان پکې بارز دغه لري. حتی د بنین سیوان په رابطه هم شکونه څه چې بیخي اطلاق دا دی چې تحمیل شوي تړونونه دي. دوحه هم یو تحمیل شوی تړون و؟ په دې کې خو هیڅ شک نشته. دوحه خو اشرف غني په کابل کې ناست و، خلیلزاد به د طالبانو سره خبرې کولې، د اشرف غني سره یې خبرې نه کولې، د سیاف سره یې خبرې کولې، د کرزي صاحب سره یې خبرې کولې، د پاکستان سره یې خبرې کولې. اشرف غني سره چا کال 2-3 تماس ونیوي چې په دوحه کې څه تیریږي، بالاخره هغه معاهده امضا شوله. زه ګمان کوم اشرف غني هم په هغه ورځ هغه معاهده لیدلې چې ما ورته لیدلې. تر دغه وخته پورې اشرف غني ته چا ونه ویل چې موږ څه شي امضا کوو یا موږ څه شي امضا کړل. طبیعي خبره ده چې هغه تحمیلي معاهده نه تر تحمیلي معاهده و تر ډیورنډ خلاصه دي، خو ټول خلک په خبر دي چې دغه ډیورنډ دی، دغه اوغه مادي دي او دغه خط د دوحې
دې په معاهده تر اوسه پورې خلک خبر نه دي چې په دوحه کې اصلا څه تیر شوي وو، په دوحه کې اصلا څه شي دغه سوله، څه شي فیصله سوله، او د امریکایانو دغه شرمونکي دغه سره وتلو سره څخه وروسته دلچسپه ده تر دا اوسه پورې درک نه دی معلوم چې د امریکا څخه لا ولې 40 میلیون ډالر د افغانستان او افغانستان ته ورکول کیږي. دا پر کوم اساس باندې ورکه؟ امریکا دغه شرمولې ماته خوړلې په افغانستان کې، او لا اوس هم د هغه خلکو سره چې عاده کې شکست ورکړي یا دوی شرمولې دي د افغانستان 40 میلیون ډالر نقد کومک کوي د ډالرو بستې را روان، او دا ټول شان دغه مجهول دي، نه یوازې تحمیلي دي بلکې یو تحمیلي د سیاست ده. حتی صحیح، ډیره مننه جهاني صاحب. آیا دا خبره منئ چې د افغانستان 15,000 کلن تاریخ نه یو بیا په دې باندې مکس کو زمونږ برداشتونه حتی پاشلي دي، وطن رانه پکې پاتې دی، څوک هزارستان غږوي، څوک خراسان غږوي، هر قوم خپله خبره کوي په تاریخونو کې، هیڅوک د هیچ چا تاریخ کې نه ځایږي. په یو وطن کې په یو کتاب کې کلکاني اتل دی، په بل کې غل دی. په یو وطن کې په یو کتاب کې امان الله خان اتل دی، په بل کې تکفیر دی، او نور ډیر موارد شته، او حتی هر قوم د خپل بد سړی هیڅ بد پکې نه ښکاري. دا خبر مسیده، دا خو د افغانستان د خلکو یو بدبختی دغه عدم اتحاد څخه ده. کاش کې ټول خلکو د غساس پر کم فکر کولای، کاش کې ټول خلکو اوس ډیر خلک ډیر پښتانه مالیدلي دي په ډیرو احساساتو باندې وای دا وطن خو زموږ د تاجک دی وبځي. اوس تاجک څنګه وبځي؟ تاجک په دې وطن کې نه یوازې پلار په دې وطن کې شخصي سلم نیکه په دا وطن کې شخصي، نو خو دغه خاوره چې د پښتنو د هغه برخه د تاجکو دغه برخه د خاوره د ازبکو هم د خاوره د ټول وطن ده، که دا ټول اقوام په دغه عقیده شي چې دا خاوره د ټولو مشترکه ده، او په دنیا کې هیڅ داسې مملکت نشته چې هغه دي خالص یو قوم وي، هغه دي خالص یو ژبه وي، هغه دي خالص یو مذهب وي، هغه دي خالص یو عقیده وي. دا ټول د دنیا وطنونه چې دي دغسې لکه ګلدسته د مختلفو ګلونو څخه جوړ شوي دي. دا پر څنګ باندې تاسو وګورئ، دا پاکستان که څوم یو دا احساساتي خبره نه کوم، بلکې دا جدي هم دا یو مصنوعي هیواد دی جوړ شوی دی، نه بلوچ سره خوشحاله دي، نه سندیان سره خوشحاله دي، نه پښتانه سره خوشحاله دي، او یو د پنجاب په نوم یو دغه دی، یو ولس دی، یو قوم دی، په دا ټولو باندې دغه کوي حکومت کوي. مګر تاسو ورته وګورئ په هغه وطن کې څو ژبې ویل کېږي. دا پر څنګ باندې مو ایران دی، په دې کې څو ژبې ویل کېږي، څو قومونه اوسېږي، بلوچ اوسېږي، کردان اوسېږي، سني اوسېږي، شیعه اوسېږي، عرب پکښې کې اوسېږي. دا ټول وطنونه د اقوامو څخه جوړ دي. دا یوازې ټکه پر موږ باندې لوېدلې ده چې موږ راته پښتانه خپل نه سره بولو. مشرقي جلا لار اخیستې ده، کندهاري جلا لار اخیستې ده، غلجي جلا لار اخیستې ده، دراني مو جلا اخیستې ده. دا یوازې پښتانه دي. نو چې پښتانه په خپل منځ کې لکه هغه بې ادبي معاف د ګور چینجي یو بل سره خوري، نو دا بله تاجکو سره څرنګه اتحاد کوي، دا بله د ازبکو سره څنګه وضع کېږي، دا بله څنګه د هزاره سره وضع کېږي. دغه ستاسې رسنۍ دي، دغه مطبوعات دي چې هغه باید دا خلکو ته دغه وکړي، دا تبلیغ وکړي چې وګوره یو د بله جلا ژوند نسي سره کولی. دا کندهار چې د دنیا قهرمان سي، دا ټول افغانستان دی نشي جوړولی. دغه راز مشرقي دغسې، دغه راز هزاره دغسې، که هزاره په دې وطن کې سبا باچا کېږي، هغه به دا پښتون دغسې زغمي چې لکه اوس چې پښتون یو بل سره زغمي یا نه زغمي. دا وطن د ټولو دی، که دا وطن موږ د ټولو وبولو، نو بیا په دې کې ستونزه نشته. دغه هر یو دا وطن
د ځان بولي او متاسفانه شخصي ګټې یا تر هر شي دغه کړي وي معتبره کړي وي دغه حال دی. صحیح. نو دلته خو موږ ټول په شریکه سره د ولسمشر کېدل او پاچاهي کېدل د کندهار ته سپارلي. تاسو وایاست چې هزاره امکان لري چې په افغانستان کې ضرور دی چې ولسمشر شي. دا څنګه کېدی شي؟ هر سړی کېدی شي دا مو غواړي چې د هر قوم نه ولسمشر یا واکدار ولري. اوس په دغه عقیده یم چې که څوک زه پخپله په یعنې تر هر قسم طالب زما سل چنده دغه خپل دغه خوښ دی، رمضان بشر دوست خوښ دی. یعنې که ماته څوک یو خواته طالب ودري بلې خواته رمضان بشر دوست ودري، زه به د یوې رایې پر ځای باندې 1000 رایې به دغه ته ورکړم و رمضان بشر دوست ته ورکړم. هغه یې وطن پرسته سړی دی. نو زه ولې دغه د رمضان بشر دوست زه ولې د یو وطن پالونکي سړي په حیث باندې ونه منم؟ هغه په د افغانستان کې عادي ناست دی، د یو چا خبر د یو درویش په شکل باندې ژوند کوي، څه چې وایي هغه دغه وایي حقیقت وایي. خو دا زما د وطن سړی دی، پر ما څه فرق دی چې دلته پر دا تخت باندې پښتون ناست دی او که تاجک ناست دی. کله چې زما کور را خرابوي دغه حکمتیار پښتون و پر دا کابل باندې راکټان ورول. په دا پښتو ژبه کې یو متل دی وایي پلار دې سپرو مړ کړي که پلو وایي زما د ښې یې ویستي. دا زما لپاره څه مهمه ده چې زما کور څوک را خرابوي؟ هر څوک چې زما کور را خرابوي هغه زما دښمن دی. هر څوک چې زما کور آبادوي هغه زما دوست دی. هر څوک چې په افغانستان کې ماته سوله راولي هغه زما دوست دی. که دا تاجک دی، که دا ازبک دی، که دا هزاره دی، که دا پښتون دی، هر څوک چې په افغانستان کې امن راولي، هر څوک چې په افغانستان کې ملي وحدت راولي، هر څوک چې د افغانستان ترقي او تعالی غواړي هغه زما دوست دی. زه هغه ته رایه ورکوم. دا به زما دپاره ډېره تنګ نظري وي که دلته ماته رمضان بشر دوست او په دې خواته ګلبدین نعمتیار دغه وي کاندید وي او زه به ګلبدین نعمتیار ته په دې خاطر رایه ورکړم چې هغه پښتو وایي زه پښتو وایم. باور وکړئ دغه نن زما رایه د بشر دوست او سبا به هم د رمضان بشر دوست وي د نعمتیار په مقابل کې. که بیا دا چې بل څوک ودرېدی چې هغه تر بشر دوست دغه و لایق و پښتون و ازبک و بیا به زه هغه ته رایه ورکوم. یو د ځینې بحثونو باندې وغږېدو. پوښتنو کې پوښتنې ماته پیدا کېږي په ستاسې په خبرو کې ډېرې خوږې خبرې دي. خو ما هم ډېر مهم بحثونه درته ځان ته دغه کړي دي، کټګوري کړي دي. بحث په قومي مسایلو باندې وشو، په تاریخي مسایلو وشو، خو په تاریخ کې یو بل شی موږ نه پاتې نشي. هغه چې ډېر بارز دی د روښانفکرۍ او د مذهبي افراطیت ترمنځ جګړه چې تر ننه روانه ده. او تاسې 2 کتابونه ماشاءالله پکې لیکلي. دا د روښانفکرۍ او مذهبي افراطیت نومونه او د دوی ترمنځ جګړه افغانستان کې له کومه وخته له څه وجې راپیل شوه او دا به تر کومه دوام کوي؟ تر هغه وخته پورې به دوام کوي چې دا خلک پوهېږي، دا خلک باسواده کېږي. تاسې ډېره ښه خبره یاده کړله. ما پر تصوف اسلام او پر فتوا او تصوف ملګري که مخالف دغه ډول وهابیان څوک چې ما 3 کتابه ما لیکلي دي، بیخي لوی اکثریت ځوانان پرته له دې چې زما کتاب وګوري د دوی سوال دا دی وایي جهاني څوک دی چې دی پر تصوف باندې کتاب لیکي؟ وروره تا کتاب ویلی دی یا؟ نو چې کتاب یې نه دی ویلی نو څنګه دا قضاوت کوي؟ نو دوی خو دلته لوست په دې وطن کې نشته تر څو پورې چې دا ولس لوستی نشي، دا خلک لوستی نشي، تر هغو پورې به زموږ دغه حال وي. دغه ملا به وي، دغه حکومت به وي، دغه خبرې به وي، دغه خلک به سر وتښوري په دې خاطر چې په مقابل کې څوک نشته چې د ملا جواب ووایي، د ملا لاس وروپیچي، د ملا څخه منطق وغواړي. ټول خلک په دغه کې دا وایي جهاني چیرې مذهبي زده کړې کړي. ته زما مذهبي زده کړې څه کوې؟ ته په دا کتاب کې وګوره کومه خبره مثلا غیر مستنده ده، کومه خبره غیر معقوله ده، کومه خبره غیر اسلامي ده.
نو کله چې یو کتاب مثلا دا ما څو ځله ویل دي چې زه ودې ته څه ضرورت لرم چې خامخا ملا ته غوږ ونیسم، خو پښتو مې زده ده، فارسي مې زده ده، چې خبره په انګریزي باندې یو څه لوست کولی سم، او په دغه ټولو ژبو باندې د اردو په شمول قرآن شریف هم موجود دي، احادیث هم موجود دي، ټول اسلامي تواریخ هم په دغو ژبو باندې موجود دي. نو زه ولې خامخا ملا صاحب ته کښېنم؟ دا ملا ته خو زه هغه وخت کښېنستلم چې دا کتابونه یوازې په عربي وو، او په هغه وخت کې دا په انګریزي یا په پښتو یا په فارسي باندې نه پیدا کېدل، او عربي یوازې د ملا صاحب زده وه. نو زه مجبور وم چې هغه ته کښېنم، د هغه څخه یې واورم. نو کله چې دا په دا ټولو ژبو باندې موجود وي، زه ولې خامخا ملا ته کښېنم؟ ولې په خپله سترګې ونه کړم؟ ولې په خپله دا کتاب ونه وایم؟ د ملا کمال څه شي دی؟ ملا خو دغه د کتاب یې ویلی دی، کتاب یې په عربي ویلی، خو زه به دا کتاب په پښتو ووایم، زه به دا کتاب په فارسي ووایم. جهاني صاحب، یو ډېره مهمه جمله ده حتی بایډن استعمال کړه، وایي چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده. تاسې دې خبرو ته لږ لږ اشاره وکړه، خو داسې تاریخ ته چې راشو او حقیقي د نظر وکړو، تاریخ دا خبره مني که ځینې نور خلک وایي چې هدیره به یي یا به نه یي، بلکې اډه او سرای خدا د امپراتوریو راځي او بربادي کوي او ځي او 100,000 ستونزې نورې پرېږدي. یا دا زیاتره په موږ اړه لري. ما درته ویلي چې موږ په توره کې میدان ګټلی دی، په سوله کې مو میدان بایللی دی. سولې لپاره موږ دغه نه لرو، عقل نه لرو. وخت چې زموږ دشمن وتلی دی، موږ بیا خود بخانه لکه د ګور چنجي هغه سره خوړلي دي او وطن مو بیرته خراب کړی دی. حتی په هغه بیګانه پسې مو ارمان کړی چې تر دې خو لا هغه روسان شو، تر دې خو لا هغه انګریزان شو. د امپراتوري هجره خو نه دا دی، خو دا تازه زموږ په ژوند کې موږ بیا امپراتوري په افغانستان کې ولیدې چې ماتې سولې، چې انګریزان خو لا زموږ په یاد نه دي، مګر نو روسان خو په سترګو ولیدله چې په خپل ټول زور باندې راغله په افغانستان کې، بالاخره وشرمېدله او ووتله. دغه ډول ناټو په خپل ټول زور باندې افغانستان ته راغله، د پنجاب ملاتړ لا هم ورسره و او عادي ووتله د افغانستان څخه. منتها دا چې د روسان د وتلو څخه وروسته موږ پر افغانستان باندې مجاهدین نازل کړل چې وایي کابل ټول په خرابه بدل کړي، او یا مو د امریکایانو د وتلو څخه وروسته قدرت بیرته ملا ته ور وسپاري چې هغه وطن د تیارې خواته روان کړي. نو دا خو زموږ بیا کمالي ده، مګر د افغانستان ولس، د افغانستان په خلکو کې دغه شهامت او غیرت موجود دی چې دغه نن هم که بل بیګانه حمله پر وکړي، که ایران حمله پر وکړي، که یو بل قدرت حمله پر وکړي، دغسې ماته به ورکوي لکه دغه ته و روسانو یا امریکایانو ته چې ورکړل. نو د افغانستان د امپراتوري اجره نه درنو څه شي ده؟ خو دغه د امپراتوري په شي کې ماتې شوي دي. موږ د امپراتوري اجره بولو. یوازې دغه امپراتوري، دا درې امپراتوري نه دي، د مغولو سره هم دغسې مقاومتونه کړي دي، د عربو سره هم دغسې مقاومتونه کړي دي، د ایران سره هم دغسې مقاومتونه کړي دي. هر چا چې ځان ته امپراتور ویلي چې افغانستان ته راغلی دی، په افغانستان کې مات شوی دی. په دا خاطر یې موږ د امپراتوري اجره بولو. دا چې موږ بیا وروسته خرابه کړې ده، هغه زموږ بیا کمالي ده. ولې په ولس کې دغه جرأت موجود دی، په ولس کې دغه شهامت موجود دی چې بیګانه ورته ماته ورکړي. جهاني صاحب، د تاریخ یو ډېر نږدې پړاو ته راځو. تاسې په هغه پړاو کې زلمي شوئ، بېلابېلو ډګرونو ته لاړئ، په بېلابېلو ډګرونو کې وځلېدئ. د سردار داود له وخته شاید تاسې د افغانستان سیاست کې ډېر کسان پېژنئ. زه خبر یم چې خلیلزاد، حامد کرزی او اشرف غني مو دغه وخت انډیوالان وو. دا څه کیسه وه؟ 25 هلکان په هغه وخت کې غرب ته ولاړل، غربي افکارو ته. 25 هلکان اخوانیان شول، 25 هلکان خلکیان او 15 بیا طالبان شول. باور دا دی چې ډېره خرابي هم همدغه پړاو کې شوې ده او همدغو 100 کسانو تقریبا کړې ده. یا 100 کسانو نه ده کړې، د هر یوه طرفداران درلودلي دي، د هر یو خپل ځان ته نظریات درلودلي دي. د اشرف غني و، د کرزي صاحب و، د خلیلزاد بیان به زه ځکه نه کوم چې اخو په دا وروستیو 25 کالو کې دا
زمینه ودی ته جوړه شوې ده، زمینه سازي ورته شوې ده د خصوصا د طالبانو د سقوط څخه وروسته یا طالبانو په وهلو کې دغه بیان به زنه کوم نور نو دا ټول ک اخواني تحریک دي کې پر څنګه باندې خلقي تحریک دي کې پرچمي تحریک دي کاریو دي حقوق خپل ځان ته ایدئولوژي درلودلې د غوځان ته پیروان درلودلې یو غوځان ته حامیان درلودلې دي په یې خاور کې انداس نه دي چې دا ټول وطن سلوک سو خراب کړی دا په دې کې شک نه په هر ځای کې نه بحث دا و چې دا سل کسان 15 دیر هرې ایدئولوژي ځان ته وروزل بحث دغه یا یې واړول خو دا په هر ځای کې دغه شته په ایران کې داسې وګورئ ایران کې دغه شته نه ده خو یو خواته اخوانیان دي بلې خواته تودیان دي بلې خواته مجاهدین خلق دي بلې خواته فدایین اسلام دي خو په هر ځای کې دا ګروپونه شته دغه خلک شته د خلک په جنگ سره اچي بعضې خلک سیاست کوي د شخصي قدرت لپاره او بعضې کسان د عقیدې لپاره مبارزه کوي دواړه خپل ځان ته پیروان لري دواړه خپل پیروان سره جنګي او قدرت یا د ایدئولوژي په وسیله یا د طرفدارانو په وسیله یا د خارجي زمینه سازي په وسیله باندې دغه نیسي قدرتونه نیسي او وطن یو خواته روانوي نو دا خو یوازې افغانستان خو دغه نه دی مستثنا نه دی تاسو وګورئ د پاکستان کې اول څو اسلامي ډلې دي ټول په صورت کې عموم ټول سنیان دي او ټول د چا خبره ځانو ته مجاهدین وایي یوې لشکري جنګوي دي بلې لشکري طیبه دي بلې تحریک طالبان دي بلې بریلویان دي یعنی 15 شل یوازې اسلامي ډلې په پاکستان کې موجود دي دا په ټول جهان کې دا شان سره صحیح یو بیا هم در سره بحث کوم په دریو کسانو ډیر مهم دي خلیلزاد حمید کرزی چې ستا د وړکتوب ملګری هم دی ډاکټر غني چې هغه هم ستاسې ملګری دی د دوی دریو واړو رول په تېرو 10 کالو راهیسې تر د نن ورځې پورې 15 کالو کې د افغانستان په رابطه باندې ډیر بارز و د نورو په نسبت دوی څه ډول یو رول ولوباوه د افغانستان لپاره دا څه ډول خلک وو ډیر بارز خو ځکه نه و چې رول اصلا د بل چا و دا ټول رول د امریکا د پالیسۍ و او د ټولو د امریکا پالیسۍ ته په افغانستان کې انعکاس ورکړی دی کار یې ورته کړی دی د امریکایانو نظام یې چلولی دی دا ټول کسان چې په افغانستان کې روی کار شوي دي خو پر افغانستان باندې د امریکایانو د ناټو د مستقیمې حملې په نتیجه کې روی کار شوي دي دا ټول نظام چې دا 20 کاله 21 کاله په افغانستان کې چلاوه د امریکایانو چلاوه د امریکا قواو چلاوه د امریکا قواوې چې ووته یې تاسو ولیدله چې د افغانستان حکومت یو هفته ځان ټینګ نه کړی دی وشولې دي دا ټول سیاست د امریکا ولکه ماش درته ویل چې امریکا وتله په هغه شرمونکې شکست څخه وروسته ادي بیرته هم هغه پیسې وي و دغه تر روان دي او طالبان تر اوسه پر روان دي سړي څخه سر بربکسي چې دا کیسه په کم ځای کې ده زه بیا هم دا پوښتنه تکراروم صحیح ده دا خبره باندې ټول خلک پوهیږي چې د دې کیسې تر شا امریکا اوس هم شته دی اما خلیلزاد کرزی اشرف غني د دې دریو واړو رول ډیر مهم دی چې زه ستاسې له خولې نه واورم تاسې تاریخ لیکونکي یاستئ کیدای شي سبا ستاسې په کتاب کې راشي لکه د اکاډمیسن عطایي په کتاب کې چې په اخره کې راغلي وو درې هولناکې څیرې زه هم غواړم چې بیا احمدشاه مسعود او دوستم او حکمتیار معرفي کړي زه غواړم تاسې نه په دې اړه دې درې کسانو په اړه واورم په ژوندیني په هر ځای کې یو کس موجود دی دا خو که کرزی نه وای کوم نورزی به وای که هغه نه وای کوم بل سړی به وای خو بل څوک پر قدرت باندې وای ما خو درته ویل چې دا رول اصلا
دغه دی دا رول د بل چا دی، دا الهام د بل چا دی، دا زور د بل چا دی، دا پیسې د بل چا دی، دا قدرت د بل چا دی. خو یو څوک پر دغه باندې پر لکه مثلا زه په افغانستان کې یو څو ورځې دغه وزیر وم، نو حکومت زما په اختیار کې و، نه رول ما درلودي، پردی حکومت و یا پردی زور و، مثلا څوک په سبا زما پر رول باندې خبرې کوي، زما ورې هېڅ رول نه درلودي. ورغلم بیرته سینه راووتلم. دغه کسان چې په دغه کې په افغانستان کې په قدرت کې و، هغوی ټولو د بل په قومانده باندې حرکت کاوه. البته خلیلزاد خو حساب لري، خلیلزاد مه یادوئ، هغه په خپله خوارکۍ وایي، وار واره ویلي زه امریکایي سړی یم، زه د امریکا سفیر وم په عراق کې، په افغانستان کې، په ملل متحد کې د امریکا نماینده یم. تاسې پر ما زه نه پوهېږم، د اکثر افغانان د خلیلزاد څخه ګیله کوي چې خلیلزاد نامردي وکړه. کاکا څه نامردي وکړه؟ دا نامردي خو د امریکا نو خلیلزاد خو د امریکا نماینده دی، هغه په خپله نه دي ویلي زه دغه یم، زه افغان یم. هغه خوارکۍ امریکایي سړی دي، دوی جوړېدلي دي، وایي دې سړي د افغانستان سره نازباني وکړل. او پاتې سو دغه کرزی صاحب چې هېڅ وخت نه دي ویلي زه امریکایي یم، یا مثلا اشرف غني نه دي ویلي زه امریکایي یم. نو هغه خو د امریکا مامورین وو په افغانستان کې، حکومت دغه حکومت امریکایان وو، دا خلک پر قدرت باندې وکړه. اشرف غني نه وایي، کوم بل سړی به وایي، هغه پر دغه چوکۍ باندې کار کولی. جهاني صاحب، کندهار چې د افغانستان د سیاسي اقتدار زړه او سیاسي قبله بلل کیږي، د روشنفکرۍ د ویښو زلمیانو خاوره وه، لومړنی کور. دلته د طالبانو په څیر حرکت راټوکېدلو چې تاسې ورته اوس په غوسه یاستئ، څومره د کندهار برم زیانمن کړی دی یا یې څومره ساتلی دی؟ آیا د طالبان د احمدشاهي برم میراثخواره دي، ورته ویلی شو؟ طالبان په خپل ځان ته خپله دغه لري، عقیده لري. هغه خو نه وایي چې موږ چا خبر دې خاورې سره خیانت کوو، هغه خو وایي چې موږ دا خاوره دغه کوو، اسلامي کوو، موږ دلته اسلامي خلافت راولو، موږ دلته اسلامي امارت راولو. دا د هغو عقیده ده. دا چې دوی مثلا نجونې و دغه ته نه پرېږدي و مکتب ته نه پرېږدي، دا دوی دغه دی، د دوی عقیده ده. دوی ځکه ملامت نه دي. که تاسې وګورئ هغه فتاوای محمودیه د شیخ محمود الحسن دغه دی تالیف دی چې طالبان د هغه په نامه باندې قسم اخلي. تاسو ته معلومه چې هغه د دیوبند دغه دی د مدرسې مؤسس دی. په فتاوای محمودیه کې چې زه په خپل په دغه کې لرم، په کمپیوټر کې راستر لرم، په هغه کې لیکلي دي چې ښځې ته نه یوازې زده کړه لازمه نه ده، بلکې قلم په لاس کې نیول د ښځې لپاره دغه لازم نه دی. هغه ښځه و دغه ته نه پرېږدي چې قلم په لاس ورکړي. طالبان لا تر هغه یو نه کې انصافداره دي، کم از کم اته شپږمه صنف پورې ښځو ته نجونو ته اجازه ورکوي چې مکتب وایي محمود الحسن که سره و د ښځې په لاس کې قلم عیب بولي، هغه وایي قلم باید ورنکړل شي. دا د هغو عقیده ده. البته ډېره تاریکه عقیده ده، ډېره بده عقیده ده. په 21مه پېړۍ کې افغانستان په داسې حالت کې وي چې نیم نفوس یې په دغه کې ناست وي، په بندیخانه کې ناست وي. پر طالبان باندې زه نه په غوسه یم، نه زه حق لرم چې پر چا باندې په غوسه سم. دا د هغو عقیده ده راغلي چې دا چې وطن تاریخي ته بیایي، هغه البته زما وروسته عقیده ده. دی خو نه وایي چې تاریخي ته بیایم، دی خو هغه اصلي رڼا لا دغه دی، لا دغه ده چې دا لار یې ما اخیستې ده. جهاني صاحب، تاسې ملا عمر سره لیدل هم کړي وو، زه په کم عمر خبر یم، حتی مشورې مو ورکولې، لکه دا اوس چې خطونه لیکئ، هغه وخت کې هم تاسې خطونه وی ورته لیکل. دا طالبان او دغه وخت طالبان څه فرق سره لري، دا چې اوس راغلي؟
هیڅ فرق نه لري. دا فقط هغه طالبانو دغه دي، د هغه طالبانو دوام دي. هغه کارونه چې هغه وخت طالبانو کوله دا اوس طالبان یې کوي. منتها د هغو طالبانو په زمانه کې خو ما هم دغه سوال کړی دی چې که دا ټلویزیون ناروا وي، خو د هغه طالبانو په زمانه کې بیا ټلویزیونونه ماتوله، مګر د طالبانو په زمانه کې بیا ټلویزیونونه دي روان دي. او نه یوازې یو ټلویزیون بلکې په لساو ټلویزیونونه په افغانستان کې موجود دي. نو عین هغه طالبان دي، فقط نو کې دا شرایط و د زمان دغه کړی دي، تغیر کړی دي. د هغه طالبانو په وخت کې افغانستان ټول وران ویجاړو. په د دې طالبانو په زمانه کې په افغانستان کې سړکونه و دغه و چا خبر اسمانڅه کې بلډینګونه په کابل کې موجود و. یو نو کې وطن آباد شوی و. د هغه نور طالبانو په زمانه کې وطن بیخي ټول خرابه و. په هغه وخت کې افغانستان ته تللی او پاتې شو. ملا مادمر تمام مشورې نه جوړ کړې. ما ملا مادمر سره په دغسې اعتراضي خبرې وکړلې. ما ورته وویل ما په سایز څخه په سل کې سل دا وطن ناراضه دی، دا ولس چې ناراضه وي، پر ناراضه ولس باندې حکومت په جهان کې نه دی سوی او اوس هم امکان نه لري. منتها مال تاسې به دغه وکړي، تاسې به سقوط وکړي او تاوان به مو دغه ته پاتې، پښتنو ته پاتې. دغه عین خبرې مې دا اوس طالبانو ته کړې ده چې تاسې به سقوط وکړي، تاسې به پاکستان ته وتښتئ، خو دا ټوله مدعا به مو پښتنو ته پرېږدي. دا د سقوط خبره مو وکړه. ما ته ستاسې یو خبره رایاده شوه. تاسې یو ویډیو پیغام ورکړ، خلکو ډېر زیات لاس په لاس کړ. تاسې ویلو چې طالبان به ماتېږي او دا ځل به د نجونو په زده کړو د بندیز له وجې نه له منځه ځي. دا وړاندوینه څومره درته رانږدې شوې ښکاري؟ یوازې د نجونو زده کړه مې نه ده ویلې. ما خو ویله چې نو زه خو هر وخت دا وایم چې دا خلک نارې وایي چې طالبانو د ښځو حقوق نه دي ورکړي. ځان کاکا د نارینه حقوق یې کله ورکړي دي، خو نو دغه ګړی وطن ټوله د دغه ډک دی، د متقاعدینو ډک دی. په جهان کې داسې مملکت نشته چې یو مامور بیچاره ته تقاعد ورنه کړي. دا یوازې افغانستان دی چې تقریبا 3.5 کاله کېږي پر خلکو باندې تقاعد بند شوی دی. دغه طالب دغه فکر نه کوي دغه سړی باندې تقاعد بند کړم، دغه څه شي خوري، صحیح د بژوند څه شي، د فقر باید وکړي. نو خو زه وایم چې نارینه حقوق هم غصب کړي دي، یوازې خو د ښځو حقوق نه دي غصب کړي. او دا نارضایت صحیح خبره ده. یو څو عمر په شلاخه باندې، په توپک باندې، په لغته باندې، په څپېړه باندې خلک خاموشه کېږي. مګر ما هر وخت ویلي چې کله چې د خلکو څخه ډوډۍ واخلي او خلک وږي سي، بالاخره خلک مجبور کېږي چې یو څه باید وکړي. او که پولیس دی، که صاحب منصب دی، که د هر څوک چې دی، هغه د دغه وطن دی، د دې وطن د خلکو دی او د دې خلکو سره به یو ځای کېږي او په یوه سلا به غږ پورته کوي. منتها زه هر وخت د قهري سقوط مخالف یم، اوس هم مخالف یم، په دې خاطر چې قهري سقوط په افغانستان کې هر وخت منفي نتیجه ورکړې ده. د قهري سقوط څخه وروسته انارشي راغلې ده، په وطن کې ګډوډي راغلې ده. زه د تغییر دغه یم طرفدار یم. جهاني صاحب، تاسې د دوی د ډېر سختو بندیزونو، د ډېرې بدې حکومتولۍ، د دوی حتی احمد شاهي برم میراثخواره هم ونه ګڼل، دا ټول شیان مو وویل. خو متاسفانه په ډېره بېادبي دي، ډېره ماته معافي چې زه دا خبره کوم. تاسې خپله هم د تاریخ یو ډېره ستره محکمه کې په دې وجه باندې درېدلي یاستئ. تاسې د افغانستان د ملي سرود لیکونکي وئ په جمهوریت کې. هره غونډه کې به د تلاوت نه وروسته ستاسې شعر اورېدل کېده او په ډېر درناوي. اوسه پورې موږ ټول تاسو ته د هغې له وجې نه ډېر درناوی لرو. خو ډېر وخت چې د خلکو زړه ودردېده، هغه وخت و چې د جمهوریت په سقوط باندې لومړنی ستاسې شعر چې هره ورځ موږ سهار کې اورېده، هغه قرباني شو، تاسې قرباني شوئ. خلک ګیله لري وایي چې جهاني صاحب په همغې سقوط په ورځو کې طالبانو ته د فتح د مبارکۍ شعر ولیکه. دا کار ولې وشو؟ ما طالبانو ته د فتح د مبارکۍ شعر نه ویلي. هغه شعر ما د
که تاسو وګورئ د سره څخه تر پا پورې هغه د افغانستان افتخار دی، هغه په افغانستان کې د بیګانه ماته ده او پاتې سو جمهوریت. زه د جمهوریت څخه هم دغسې ناراضه یم. په جمهوریت کې ما د جمهوریت مخالفت کړی دی، ما شعرونه ورته لیکلي دي. په دغه خاطر مې وزارت ته دوام ورنکړی سپی. کنی تاسو ته معلومه ده چې وزارت هلته خلکو په لکو ډالره رانیوي. زه ورغلم بیرته مې وزارت تېر شو، زه ناوته زه د جمهوریت طرفداره نه وم، زه د جمهوریت مخالف وم. جمهوریت د فساد دغه مرکز و. جمهوریت کې یوې ولسوالۍ د پنجشیر پر ټول افغانستان باندې حکومت کاوه. د یوې پنجشیر د ولسوالۍ څخه 500 جنرالان اته خلک لا وایي چې 1.5 جنرالان دغه موجود و. زه د هغه دغه مخالف وم. زه د هم د جمهوریت مخالف وم او هم دغه راز د طالبانو مخالف یم. ما د طالبانو هرکلي ته هېڅ وخت شعر نه دی ویلی. هغه شعر تاسو ډیلیټ کړ او ما سره شته دی. زه ستاسې د ادب په وجه باندې یو بیت هم نه وایم. سیده خو ما ځکه ډیلیټ کړي چې خلک ماته ښکنځل کړي وه. موږ متاسفانه د مطبوعاتي اخلاق نه لرو چې مثلا داسې فرض کړه چې زه د طالبانو طرفدار وم، نو یو څوک به یې ماته ښکنځل وکړي یا طالبانو ته خلک ښکنځل کړي، دا معنا نه لري. خو زما به دغه عقیده وه او زه دغه مخالف وم، هم د جمهوریت مخالف وم، هم د طالبانو دغسې مخالف وم. د طالبانو سره په اوله میاشت ما مخالفت ښکاره کړی دی. 1 خط 2 خطه 3 4 لیکه مې ورته لیږلي دي او ویډیویي پیغام مې ورکړی دی او دا اوس هم مخالف یم د طالبانو د نظام. کما طالبانو ته هرکلی ویلی دي هم، نو ما خو د مکتبونو د بندېدلو طرفداري نه ده کړې او نه یې هم نه کوم، په دې خاطر چې ما په خپله یو څو سیم په مکتب ویلی دي. دې بحث نه تېرېږو. جهاني صاحب ستاسې په شعرونو باندې لږ تم کېږو. زه غواړم تاسو نه خواږه شعرونه هم واورم. ستاسې په شعرونو کې د ټولنې یو ډېر خورا متفاوت انځور دی. پرون ډم ورته راغلی، نن ملا دی، هم سید دی، هم بزرګ دی، هم پیشوا دی. چې هر څه وي باولا خیرنې څوڼې، وربخشي خلک پیسې خوندې او لوڼې. یا د پښتون قام دی کهول د جاهلانو، کچکول نه پرېږدي خالي د ملنګانو. تاسې دا خپله ټولنه څنګه داسې موندلې ده؟ زموږ ټولنه کې کومې ستونزې د تاریخ په اوږدو کې همداسې اوسه پورې پاتې دي؟ خو تاسې که دغه وګورئ، دغه زما کتاب تصوف اسلام یا مثلا هغه فتوا او تصوف کتاب که وګورئ، په هغه کې هم دغه مسئلې ته اشاره شوې ده چې دا قوم تر اوسه پورې دغسې جاهل ساتل شوی دی چې ریشام چې هر څوک چې باوله خیرنې څونې وربخشي خلک پیسې خوندې او لوڼې تر اوسه پورې دغسې همده زموږ وطن دغسې جاهل پاته دی. زما چې هر څه شعرونه لیکلي دي، یعنې د جهالت پر ضد مې لیکلي دي، یعنې داسې نه دی چې ما اعتراض کړی دی، بلکې دا ما د خپل ولس سره ژړلي دي. ما د هغوی درد کړی دی چې هغه د اساسي علت کې جهالت دی. او د طالبانو سره زه مخالف هم په دغه باندې یم چې طالبان جهالت تشویقوي، طالبان تاریکي تشویقوي، طالبان د عصري علومو مخالف خلک دي او په خپله دغه پر کې اعتراف هم پر کې څه موده مخکې د موضوع څخه کې خارجېږم اجازه هغه ملا هبت الله دغه ته وایي، طالبانو ته په خپل پیغام کې وایي تاسې اهل خلک پر وظیفو باندې مقرر کړئ. داسې مه کوئ
چې په یو چا باندې مو وسیله وي، یو څوک مو خپلوان وي یا مو خوا به بدېږي، هغه پر مقامات باندې مقرره کړي او هغه بیا هغه کار کولی نه شي. نو که چیرې تاسې پر خلکو باندې وسیله لري، که چیرې تاسې خلک غواړئ مقرره کړي او هغه اهلیت ونه لري، نو تاسې لطفا هغه ماته معرفي کړئ، زه پر کور باندې معاش ورکوم. انت فکر وکړه دا څومره ظالمانه خبره ده. ته د خلکو معاش ته کمه کوې، دا ستا شخصي پیسې دي، تا دومره شخصي پیسې د کمه کړې او که ته راځې پر کور باندې خلک ناست وي هغو ته معاش ورکوې، د بیت المال پیسې ورکوې او په مقابل کې بیا هلته د زرهاو او د سلهاو زرو متقاعدینو بیچارهګانو حق بیا خوري، هغه بیا په جیب کې اچوي یا بیت المال ته ورکوي. دا په کم حساب باندې روا خبره. نو ما فقط مګر د زموږ قوم بیچارهګان تر اوسه پورې نه څه ویلی سي، نه څه ویلو یا چا خبره یا صلاحیت نه لري یا توان نه لري. نو ما دا ولس سره دغه کړي دي، ژړلي دي. تازه مو کوم خوږ غزل لیکلی دی؟ ځکه ستاسې شاعري هم ما وړکتوب کې به مې ډېره اورېدله او دا اوږده نظمونه چې هغه کې به کیسې وي، البته ډېر خوند به یې راکوو. زه غواړم نن بیا هغې شیبې ته لاړ شم، یو غزل تاسې نه واورم که څه هم زموږ وخت کم وي. غزل به درته ووایم مګر دا چې تازه به تازه نه ده، خو زه دغه ته چندانې مې تیاري نه درلوده، کنې ما به تازه غزل ته ویلی وای. له دې مخلوق او له دې ښار سره مې نه لګېږي، د دې رنګونو له بازار سره مې نه لګېږي. پر خپلو پښو د خپل قاتل غېږې ته نه ورځمه، پر خپلو پښو د خپل قاتل غېږې ته نه ورځمه، پر خپل جنون له دې اقرار سره مې نه لګېږي. دومره ساده نه یم چې خپل قاتل مې وستایمه، دومره ساده نه یم چې خپل قاتل مې وستایمه، د سرو منګلو له سینګار سره مې نه لګېږي. په تن خو نه یم چې د عقل برخه نه لرمه، د ښکلي شمې له انګار سره مې نه لګېږي. یوه شېبه چې دې نقاب سي د خمارو سترګو، یوه شېبه چې دې نقاب سي د خمارو سترګو، د تورو زلفو له ښامار سره مې نه لګېږي. زه به درځم چې نه سپوږمۍ وي نه غمازې سترګې، ستا په کوڅه کې له اغیار سره مې نه لګېږي. ساقي نن مه کوه د خم د تشېدو خبرې، شپه د مستۍ ده له خمار سره مې نه لګېږي. جهاني نن مې له زاهده نه وي واورېدله، جهاني نن مې له زاهده نه وي واورېدله، وایي منصور یم خو له دار سره مې نه لګېږي. ډېر زیات ښکلی، ډېر زیات ښکلی. جهاني صاحب ډېرې خوږې خبرې وشوې او تاسې به ستړي شوي هم یاستئ. خلک وایي چې افغانستان د ښو ورځو خوبونه چې موږ ګورو هغه ښې ورځې افغانستان تېرې کړي، خلکو باندې به راروانې خو افغانستان تېرې کړي دي. مثلا اوس څوک په افغانستان کې په کابل کې د برقي بس تصور نشي کولی، مګر تاسو په هغې کې ګرځېدلي یاستئ. د کومه سي افغانستان تصویر دی ارمان پاتې دی چې غواړئ ویې ګورئ؟ که یو سپین ږیری پلار خپل ملت ته نصیحت کوي څه به ورته ویل وغواړي؟ نو هغه وخت چې ما په افغانستان کې مکتب ویلی دی او ما پوهنتون ویلی دی، هغه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه زمانه وه. تاسې چې د بس خبرې وکړلې هغه هم د ظاهر شاه په زمانه کې وه. زما پر وطن باندې دغسې امنیت پیرزو دی، دغسې یو نظام مې پیرزو دی لکه د ظاهر شاه په زمانه کې چې پښتون و، تاجک و، ازبک و، مشرقي و، جنوبي و، غربي، دا ټولو په یوه کاسه باندې ژوند سره کاوه. په یوه وزارتونو کې ماموریتونه درلودل، ټولو ته د تحصیل زمینه مساعده وه، ټولو ته د کار زمینه مساعده وه، ټولو ته د تعلیم زمینه مساعده وه. دغسې یو ژوند مې پر دې وطن باندې لورېږي او د دغسې یو ژوند ارزو ورته کوم. ډېره زیاته مننه.
خدای مو هر کله راوله. تاسو باندې زموږ خپرونه ژوندي اوس سای څخه مننه. ژوندي اوس ډېر مننه. د خدای په امان.